اول خو باید دا ووایو چې د افغانستان غبرګون داسې نشي کېدای چې هغوی ملکي خلک شهیدان کړي، موږ هم لاړ شو، خدای نه کوي ملکي خلک شهیدان کړو یا ملکي خلک هدف وګرځو. په عموم کې موږ بیرته غبرګون لرو، ولې انشاءالله چې په خپل وخت به مناسب ځواب ورکړو او هغه پوځي محرمیتونه سره په کتو او داسې نه دي چې مخکې موږ غبرګون پرې کوي. کله چې دوی نظامي جیل ایستلی هلته نظامي جیل لګېدلی ده، کله چې دوی بل جنایت کړی وي او انتقام ځینې اخیسته په ممکنو ساحو کې او باید چې ملکي خلکو جنایت دی، ظلم د جنایت دا رقم موږ نشو کولی چې بیرته هلته ملکي خلک ووځو. البته عاملین باید مجازات شي، په دې باندې به انشاءالله موږ بې تفاوته نه شو. د افغانستان اسلامي امارت مشران ټول موقف یو ده، کله چې موږ غږیږو دا د اسلامي امارت موقف دی چې موږ بیانوو او اسلامي امارت مشران پر دې کې ټول موافق وي. خو دا د اسلامي امارت عادت داسې په څه موقف د یوې خولې او د یوه دریځه ښکاره کوي، هغه مؤثره وي او هغه ښه هم تمامېږي او سنجول شوی وي. بله باید موږ دا په ذهن کې ولرو چې د سفیر او سفارت ایستل هغه هم دومره لویه خبره نشي کېدلی، ولې آپشن دی او اختیار به وي د اسلامي امارت په لاس کې، خو نورې لارې هم شته او نورې طریقې هم شته چې موږ عکس عمل او ریاکشن ولرو او دغه جنایت چې دوی کوي د نړیوال په دې باندې آګاه شي، نړیوال تصمیم په دې باندې ونیول شي او په جمعي شکل وغندل شي، نړیوال په دې آګاه شي دوی دغسې وحشت ترسره کړی ده. خو د سفیر موضوع بیا نور بعدونه هم لري، هغه داسې موږ میلیونونه افغانان لا هم یې خواته شته، د هغو دپاره د خدماتو ارایه د تګ راتګ مسله لا تر اوسه په خپل حد کې شته او هغو ته بیا نور ستونزې ایجادول دا به په اوسني شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه وي، ولې په دې باندې فکر کېدلی شي په راتلونکي کې. د مذاکراتو خبره هم هغه په راتلونکي کې بحث به وکړو، خو اوس دپاره چې کوم جنایت شوی دا د غندلو ده او باید په دې باندې فکر وشي چې دغسې جنایتکارانو هغه رسوا کېدل او د دوی په وړاندې باندې یو جمعي موقف دا ډېر مهم ده، په دې باندې ترکیز کېږي. په عموم کې افغانستان اسلامي امارت پیلوونکی د جنګ نه ده او جنګ زموږ انتخاب هم نه و، ولې د دفاع حق لرو، په مېړانه به د خپل خاورې خلکو نه دفاع کوو.